د امریکا غږ رادیو. نو که تاسو اجازه یې زبر تاسو شعر اوریدونکو ته واورم. اجازه ده. د شعر سرلیک دی د کابل په نوم. ای کابله دا په کومه بلا وسوې، ای کابله دا په کومه بلا وسوې، چې سره د خپل حرمت او حیا وسوې. سر تر پایه دی وجود ایره ایره دی، سر تر پایه دی وجود ایره ایره دی، لکه ته چې د اسمان په برېښنا وسوې. لوی خیبر او ستر بولان دی ننداره کړه، لوی خیبر او ستر بولان دی ننداره کړه، نه چې ته چېرته کوم پټ او پناه وسوې. غر کلوی وی نو په سر باندې لار وی، غر کلوی وی نو په سر باندې لار وی. تنگ نظری و کم استی و چې دا وسوې، او همراهانو درته واچول اورونه، همراهانو درته واچول اورونه، په هوس کې د قدرت او دنیا وسوې. هم خواهان دې هم لمسې، هم خواهان دې هم لمنې وهي اور ته، هم خواهان دې هم لمنې وهي اور ته. نه پوهېږم په کوم نور او خطا وسوې. تور دی دا لفظ تور دی. تور دی، بخښنه غواړم. بله بیا یې وایي. هم خواهان دې هم لمنې وهي اور ته، هم خواهان دې هم لمنې وهي اور ته. نه پوهېږم په کوم تور او خطا وسوې. ستا کمال او استقلال لمبه لوګی شو، ستا کمال او استقلال لمبه لوګی شو، له جماله تر جلاله صفا وسوې. څنګه اورو څه یې تاو او څه یې تپو، څنګه اورو څه یې تاو او څه یې تپو، چې جملې د هرې غوښتې دعا وسوې. څنګه اورو څه یې تاو او څه یې تپو، چې جملې د هرې غوښتې دعا وسوې. او داسې اور دی د دښمنو په کالشه، داسې اور دی د دښمنو په کالشه. څنګه چې ته یې، څنګه چې ته یې په دې درد او جفا وسوې. څنګه ته په دې درد او جفا وسوې، څنګه چې ته په دې درد او جفا وسوې. ډېره مننه یوسفزی صاحب، مننه. خو باید تاسو نه وکړو، تاسو ښکلی لیکلی او زه بخښنه غواړم. ما دا شعر لوستلو کې لږ وخت لږ داسې وخت هم په هر صورت، خو بس موږ له خپل وطن کلی کور او هر څه سترګو ته شي، لږ احساس بدل شي. نو زه بخښنه غواړم اوریدونکو نه هم تاسو نه هم. بله چې ما څه وخت لیکلو نو ما ورسره جړلي وو. بس خدای دې یوسفزی صاحب ټوله جړه په خندا بدله کړه. تاسو سوکاله عمر غواړو، خوشحاله عمر غواړو.
بیا هم د خبرونه د پایشي ویرا لاندې دی باور کوي چې زه څنګه هیڅ پوی نشو زمونږ ځل کې ډېرې پښتنې پاتې شوې او اوریدونکو سره شاید پښتنې بډيري نو زمونږ ټوله غوښتنې او پښتنې تاسو سره پاتې دي هله د چراتلونکو کې بیا موږ ته دا موقع برابر شي چې تاسو موږ سره په بل خبرونه کې بیا ملما شي ځکه زمونږ ډېر پښتنې پاتې دي لا غواړو چې تاسو نه ډېر څه وورو نو د خبرونه د پایشي ویرا لاندې دی بیا غواړو چې کته سه غوښتي یو لنډه سندره کولای شو چې تاسو ته نشر کو او بیا به د خبرونو لنډي زورو او تاسو اوریدونکو بیا په خدای سپارو بخزنبینی په आवाज باندې کاته یو سندره ولګو څه خاصه مطلب لري سندره کنه کار سندره زما یاري ډېر سخت لوړن بشه خایسف زیسب د امکان په صورت کې د سندره هم زه فکر کوم پروډوسر صاحب اشاره کوي چې تیار ده نشر لپاره نو تاسو نه ډېر مننه کوو د الله پاک نه تاسو ته د ټوله سختي اسانتیاوي غواړو او د قدرمن اوریدونکو نه مننه کوو چې خبرونه کې موږ سره ګډون کړو تاسو ته ښه سوکاله شپه ورځ غواړو نو دا د سندره نشر ته تیار ده تاسو ټول مننه
درنو اوریدونکو زموږ اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په څو لاندې شیبو کې د دغه خبرونه اورېدو ته رابولي چې زموږ